بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې په حیرانۍ او ستړي مشو یم. ملګرو، په ننني کلاس کې مې ستاسو دپاره یو ډیر زیات مهم کورس راوړی دی. مخکې خو به موږ تاسو ته لس منټه کلاس اپلوډ کوو، خو اوس وخت کې موږ تاسو ته د هر څیز دپاره یو مکمل کورس راوړو. خو موږ وګورو چې څومره لغتونه دي، د هغې لپاره ما تاسو دپاره بیل کورس راوړی دی. څومره هم چې ټاپکس دي تاسو کو کتلی شئ، او موږ چې په دې چینل باندې اپلوډ کړي دي نو د هغې ټولو موږ تاسو لپاره بیل کورس راوړی دی. او زموږ مقصد دا دی چې اوس مثال خبره څومره لغتونه دي چې دغه ټول تاسو زده کړئ، نو بیا به تاسو په انګلیسي ویلو کې به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو، په ننني کلاس کې ما ستاسو دپاره پیر اف ورډز راوړي. پیر اف ورډز هم دې ته وایي او دې ته هوموفونز ورډ هم وایي. پهله خو دا زده کړئ چې دې ته پیر اف ورډ یا هوموفون ورډز ولې ویلی شي. دې ته ځکه ویلی شي چې د دې چې کوم پرننسیشن دی یعنی دا سیم دی. څنګه دی؟ سیم مطلب دی یو رنګ دی، خو د دې چې کوم سپیلنګ دی دا هم بدل دی او د دې چې کوم مینینګ دی دا هم بدل دی. راځئ زه تاسو ته اوس کوم، نو تاسو به انشاءالله په دې باندې په اسانه طریقې سره پوه شئ، او که بیا هم تاسو ته څه مسله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره دی فلور. فلور څه ته وایي؟ دا موږ فرش ته ویلی شو. یعنی تاسو چې چېرته په کمره کې یاستئ، یعنی په کمره کې یاستئ یا په یو خال کې یاستئ، په برانډه کې یاستئ، په څه کې هم یاستئ، نو د دې چې دا لاندنۍ کومه حصه د دې ته موږ ویلی شو فلور. بل فلور چې کوم موږ سره دی دا څه ته وایي؟ دا وایي وړو ته. یعنې تاسو به را بل فلور ښکاري وړه، یعنې کم نه چې موږ روټۍ پخوو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فلور. یعنې یو فلور فرش ته وایي او بل فلور څه ته وایي؟ بل وړو ته وایي. نو دغه رنګې قسمه ورډز ته به موږ څه ویلی شو؟ دې ته به موږ ویلی شو هوموفون. یعنی تاسو کو کتلی دا فلور تاسو ته مو ویلی چې تاسو په کمره کې یاستئ، تاسو په برانډه کې یاستئ، دې ته به موږ فلور وایو. خو که کله تاسو د کمرې نه بار وځئ، بار میدان ته وځئ، نو بیا به تاسو هغې ته فلور نه وایي، بیا به تاسو هغې ته ګراوند وایي. نو یو فلور چې کومه دی دا فرش ته وایي او بل فلور چې کومه دی دا موږ وړو ته وایي، یعنې چې د کوم نه موږ روټۍ پخوو. برید. برید څه ته وایي؟ ساه اخیستلو ته. یعنی برید کو تاسو نه څوک تپوس وکړي، کله چې موږ دا ساه والو زموږ چې کوم دی اکسیجن دننه لاړ شي او کاربن ډای اکساید بهر لاړ شي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ برید. یعنی انسان چې کومه ساه اخلي دې ته موږ څه ویلی شو؟ برید. کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې برید څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي انسان چې کله ساه والي دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو برید. اوس کو زه تاسو ته ویم دا بل برید څه ته وایي؟ دا بل برید چې کومه دی دا موږ ساه ته وایي. یعنی کو تاسو نه څوک تپوس وکړي برید څه ته وایي؟ ساه. سمپل. کینوس. امتحان اخیستل. یعنی د یو کس نه امتحان اخیستل دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ کینوس. یعنی که ته اوس مثال خبره ستا په کور کې یو وړوکی ماشوم وي، ستا ورور وي او ته د هغه نه امتحان الې، نو هغه نه ته تپوسونه کې یا زه د تاسو نه امتحان الم چې تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې وایي چې دا ټکی څه ته وایي، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته موږ ویلی شو کینوس. بل موږ سره دغه رنګې کینوس راسره دا څه ته وایي؟ دا وایي ټاټ ته. یعنی تاسو کو چېرته په سرکاري سکول کې سبق ویلی او تاسو چې کوم ټاټونه دي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ کینوس. یعنی د دواړو چې کوم دغه دی پرننسیشن دی دا سیم دی، یعنی یو رنګ دی. خو که موږ چېرته د دې سپیلینګ وګورو د دې دواړو سپیلینګ بدل دی، او د دې چې کومه مینینګ دی نو دا هم بدل دی. یو کینوس څه ته وایي؟ یو امتحان اخیستلو ته وایي. بل کینوس څه ته وایي؟ دا ټاټ اخیستلو ته وایي. نو د دې دواړو چې کوم سپیلینګ دی دا هم بدل دی او د دې چې کوم معنی ده دا دواړه هم بدلی دي. ډیزرټ. ډیزرټ څه ته وایي؟ دا وایي صحرا ته. یعنی ډیزرټ څه ته وایي؟ اوس مثال خبره یو داسې ځای، یو داسې میدان چې په هغې کې اوبه هم نه وي، بوټي هم پکې نه وي او بالکل شګي ګیا میا شینکي دا څیزونه پکې نه وي، نو دې ته موږ ویلی شو ډیزرټ. او بل ډیزرټ چې کوم موږ سره دی خوږ. یعنی یو څیز چې کوم کې خوږوالی زیات وي، چیني پکې سیوای، نو دې ته موږ ویلی شو ډیزرټ. یعنی داسې قسمه ورډز ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ ویل شو هوموفون هم ورته ویلی شو. هوموفون ورته ولې وي؟ هومو مین سیم او فون مین ساوند. یعنی هوموفون دې ته موږ ځکه ویلی شو چې د دې کوم پرننسیشن دی د دې دواړو ورډ دې ته موږ ویلی شو مطلب پرننسیشن یې سیم دی، مینینګ او سپیلینګ یې بدل دی، نو دې ته موږ په انګلیش کې
هوموفون هم ویل شو. هوموفون مطلب دی یو رنګي او دې ته موږ پیر اف ورډز هم ویلی شو. کورس څه ته وي؟ نصاب. یعنی تاسو چې را کم کورس او مثال خبره تاسو ته پړاویږي، تاسو په یو سکول کې سبق وای او تاسو ته چې را کم کورس پړاویږي، اوس مثال خبره اسلامیات شو، اردو شو، پښتو شو، انګلیش شو، حساب شو، دا څومره کورسونه چې تاسو ته پړاویږي دې ته موږ ویلی شو په انګلیش کې کورس، یعنی په پښتو کې دې ته موږ نصاب ویلی شو. او بل کورس چې کومه دی دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ فیلډ ته وایي. یعنی مثال خبره که تاسو چېرته یو څادر اچولی، تاسو چېرته یو پینټ اچولی، شرټ هم اچولی، کپړې هم اچولی او هغه چې کومه دی پیړي، یعنی هغه موږ په ژمي کې استعمالو، موږ پې ځان د یخنۍ نه بچ کوو، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ کورس ویلی شو. یعنی یو کورس چې کومه دی دا موږ چې کوم په سکول، کالج، یونیورسټۍ کې کوم سبق وي، کوم کتابونه وي، دې ته هم کورس موږ ویلی شو. او بل کورس موږ څه ته وایي؟ دا موږ پیړ ته وایي. بان پیدا کېدل، یعنی کله چې یو انسان پیدا شي نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو؟ بان. یعنی مثال خبره ستاسو په کور کې یو ماشوم پیدا شي، که هغه جینۍ که هلکي، نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه ویل شو؟ بان. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بان څه ته وایي، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ، یعنی پیدا کېدل. بل بان چې موږ څه کم راسره دا وي برداشت کول. یعنی مثال خبره تاسو ته څوک کنځل وکړي، تاسو ته څوک تیزه خبره وکړي، نو تاسو دغه کم برداشت وکئ، دغه برداشت ته څه ویل شي؟ دې ته موږ بان ویلی شو. او برداشت دپاره تاسو ته ما په وکیبلري کې که تاسو چېرته د وکیبلري کلاسز نه کتلي نو تاسو چینل ته لاړ شئ. نو د دې دپاره ما تاسو دپاره ډېر مهم کلاسونه اپلوډ کړي. په دې کې ما تاسو ته لغتونه هم کړي دي، په دې کې ما تاسو ته سینونیم انټونیم هم کړي دي. نو چینل ته وزټ وکئ او تاسو هغه کلاسونه هم وګورئ. کسټم رواج. کسټم څه ته وایي؟ دا موږ رواج ته وایي. یعنی اوس به زه تاسو ته بیا ویم چې تاسو هغه کلاسونه که تاسو کتلي نو بیا به تاسو ته په دې کلاس کې څه قسمه مسله نه وي. کسټم اوس هغې ته وایي اوس موږ د پښتنو چې کوم رواجونه دي که نه، اوس موږ په واده کې به خلکو ته وی ستا څومره خپلوان دي، کلیواله دي، هغو ته به جواب کوې چې یعنې زموږ واده دی راشئ. یا موږ مطلب د چورۍ میاشت کې چوري کوو، موږ چې کله مړی وشي نو هغه پسې خیرات کوو، څه هم کوو، نو دا چې کومه دی دا زموږ رواجونه دي. دې ته موږ څه ویل شو؟ کسټم. او دې ته رایټ هم وایي، RITE رایټ څه ته وایي؟ دا وایي رواج. دا به تاسو ته پر روان کلاس کې دا دی روان دی انشاءالله، هغه هم زه تاسو ته ایکسپلین کوم. بل کسټم چې کومه دی دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ خزانې ته وایي. یعنی د یو ملک خزانه، یا تاسو چېرته په کور کې خپله خزانه درسئ، تاسو هغې کې پیسې جمع کوئ، نو دې ته هم تاسو ویلی شئ کسټم. او بل کسټم موږ رواج ته وایي. یعنی د دواړو چې کوم مینینګ دی هغه بدل دی، مینینګ هم بدل دی، سپیلینګ هم بدل دی، خو د دې پروننسیشن سیم دی. نو دې ته به موږ هوموفون ورډز هم ویلی شو او دې ته موږ پیر اف ورډز هم ویلی شو. کیش څه ته وایي؟ پیسو ته. یعنی موږ سره چې په جب کې کمې پیسې راسئ، نغدي روپۍ، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کیش. یعنی په انسان سره چې کمې پیسې ورسئ، کو هغه تاسو ډالري، کو روپۍ درسئ، کو څه هم درسئ، خو چې پیسې تاسو درسئ ته په هغې باندې هر څه اخیستلی شي، دې ته موږ ویلی شو کیش. بل کیش موږ سره اصل دا څه ته وایي؟ دا وایي خزانې ته. یعنی تاسو ته مو ویل چې کسټم هم خزانې ته وایي او کیش چې کومه دی لاندې دا هم خزانې ته وایي. یعنی ملګرو تاسو دا کلاس تر پایه پورې وګورئ. که چېرته تاسو دا کلاس تر پایه پورې وکتو نو تاسو به ډېر حده پورې لغتونه زده کړئ او دې لپاره تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ. ایکسنټ څه ته وایي؟ ایکسنټ دا موږ ایسنټ څه ته وایي؟ دا موږ چړۍ ته وایي. اوس مثال خبره تاسو یو غره ته خیژئ، غره ته چې تاسو خیژئ نو دا خو یو چړۍ ده که نه، نو په دې باندې چې تاسو کله ورخیژئ دې ته موږ څه ویل شو؟ ایسنټ. یعنی دې ته څه ویلی شي؟ ایسنټ. یعنی یو اوچت ځای کله چې تاسو هغې ته ورخیژئ، که په ګاډي کې ورخیژئ، که پیدل ورخیژئ، نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ دې ته به موږ ویل شو ایسنټ. بل ایسنټ چې کوم موږ سره اصل دی دا وي رضامندۍ ته. یعنی دواړو ته موږ ایسنټ ویلی شو، خو یو چې کومه دی هغه موږ چڼۍ ته ویلی شو، بل ایسنټ چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو؟ دا موږ رضامندۍ ته ویلی شو. یعنی ته یو کس ته ووایې چې هلکه مال یو 100,000 روپۍ راکړه او هغه په دې باندې رضا یي چې ور در کوم یې که نه، خو خفه پې نه یي په دې 100,000 روپۍ چې تا هلکه مې درکوي، نو دې ته موږ ویلی شو ایسنټ.
یعنی بیا درته ایکسپلین کوم چې دې ته موږ هوموفونز یا پیراپورډ ویلی شو. دا موږ سره هغه ورډز دي چې د دې موږ سره سپیلنګ بدلي او د دې چې کوم مینینګ دی دا موږ سره بدلي، خو د دې معنی د دې چې کوم پرننسیشن دی هغه موږ سره یو رنګي. نو په دې کې تاسو کنفیوز کیږئ مه. نو انشاءالله دا کلاس صرف تاسو تر پایه پورې ګورئ. زه تاسو له امید در کوم چې تاسو به دا کلاس ډېر په اسانه طریقې سره زده کوئ. هیر دلته هیر څه ته وي؟ اوس مثال خبره دلته خوا کې چې زه کوم ناست یم تاسو سره کلاس جوړوم، ما سره خوا کې څه دي دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هیر. یا تاسو چېرته په کوم ځای کې دا کلاس ګورئ او تاسو سره خوا کې اخوا دېخوا در خوا کې څه پراته دي دې ته هم تاسو ویلی شئ هیر. بل هیر څه دی؟ دا موږ ویښتو ته وي. یعنی هیر چې کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هیر څه ته وي، نو دا موږ ویښتو ته وي. هغه کو د انسان د سر ویښته کو اوس مثال خبره په ځناور باندې کوم ویښته ولاړي، کو د انسان په بدن کې په کم ځای باندې ویښته دې ته تاسو سمپل ویلی شئ هیر. نیډ وړه اخکل، یعنی نیډ موږ څه ته وي؟ دا موږ وړه اخکلو ته وي. یعنی ستاسو په کور کې چې زنانه کوم وړه غږي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ نیډ ویلی شو. یا په کم ځای کې هم څوک وړه غږي، کو هوټلي کو کوري کو کم ځای هم وي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو نیډ. یعنی نیډ د ډب وړه واغږه. که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه وړه واغږه نو څه ورته ویلی شي؟ نیډ د ډب. خو نیډ تاسو سمپل زده کړئ چې څه ته وایي؟ وړه اخکلو ته وایي. بل نیډ موږ سره اثر دی دا څه ته وایي؟ دا وایي ضرورت ته. یعنی اوس مثال خبره ستا یو سیز ته ضرورت دی، ستا پیسو ته ضرورت دی، نو دغه ته چې کوم ضرورت یو سیز ته لرئ نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ نیډ. یعنی دواړه نیډ دي. او په دې یو نیډ کې به تاسو څه کوئ؟ په دې کې به تاسو دا کې سایلنټ وایي. یعنی دا کې به پکې نه وي، دا کې به تي سیټ ته کوئ NEAD نیډ. کې NEAD دی که نه، خو دې کې چې راکم کې دی دا به تاسو څه وایي؟ دا به سایلنټ وایي. او دا بل خو سمپل نیډ دی. نو انشاءالله زه امید کوم چې دا به تاسو له درځي. خو پیر څه ته وایي؟ کمول. اوس پیر څه ته وایي؟ PARE پیر دا څه ته وایي؟ دا موږ کمولو ته وایي. اوس مثال خبره تا سره یو سیز در سره او تا د هغې نه یو بل کس له لږ شانته ورکو، نو دا څه وکړه تا سیز تا د ځان نه کم کو بل کس له دې ورکو، نو دې ته تاسو ویلی شئ پیر. بل پیر چې کوم موږ سره اثر دی دا څه ته وایي؟ دا موږ جوړې ته وایي. اوس مثال خبره تا سره 2 جوړه کپړې در سري دې ته هم تاسو پیر ویلی شئ. اوس ښځه او خاوند چې کومه دی دا هم یو جوړه ده، دې ته هم تاسو پیر ویلی شئ. اوس تاسو چې کوم 2 جوړه بوټان دي دې ته هم تاسو پیر ویلی شئ. یعنی پیر چې کومه دی دا موږ د هر سیز جوړې ته ویلی شو، خو هغه ژوندي مطلب ژوندي که څه هم وي هغې ته موږ پیر ویلی شو. روز قطارونه، یعنی روز څه ته ویلی شي؟ دا موږ قطارونو ته ویلی شو. اوس مثال خبره تاسو چېرته یو ځای ته ځئ، اوس مثال خبره په ایرپورټ کې تاسو یو ځای ته بل ملک ته روانه سئ، نو تاسو به ایرپورټ کې لیدلي دا قطارونه جوړ شوي، یعنی یو لاین جوړ شوی بل لاین جوړ شوی. دې ته موږ لاین هم ویلی شو په انګلیش کې، دې ته موږ کیو هم ویلی شو. خو بهرحال روز څه ته وي؟ روز موږ قطارونو ته ویلی شو. یعنی تا اوس یو ځای ته ځي او تا ته خلکو قطار کې ودرېږه نو په نمبر به راځي، نو دې ته موږ ویلی شو روز. بل روز چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ دا موږ ګلاب ته وي. نو مطلب ګلاب ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ روز. کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یو روز څه ته وي، نو که تاسو ته څوک انګلیش کې خبره کوي که نه، نو تاسو به بیا په خپله پوهېږئ چې هلکه دا اوس ما ته په کم کنټکسټ کې دا خبره کوي، نو بیا به تاسو ته پته لګي. نو خو یو روز چې کومه دی څه ته وي؟ دا وي قطار ته ویلی شو. یو روز جمع ده، نو دا موږ څه ته ویل شو؟ قطارونه. او بل روز چې کومه دی روز دا موږ څه ته وي؟ دا موږ ګلاب ته وي. یعنی د ګلاب ګل ته هم تاسو روز ویلی شئ، د ګلاب بوټي ته هم تاسو روز ویلی شئ. رایټ څه ته وي؟ دا وي صحیح ته. یعنی اوس تاسو یو کار وکئ صحیح یې وکئ نو دې ته تاسو ویلی شئ رایټ. یا تاسو چېرته په کتاب کې خو هم هغه رایټ خو لیدلی که نه، رایټ هم ورته ویلی شي، کریکټ هم ورته ویلی شي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ رایټ. او دا رایټ چې کومه دی د دې همدغه رنګې سپیلنګ دی، همدغه رنګې ورډ دی، دا تاسو صحیح ته هم ویلی شئ او دا تاسو حق ته هم ویلی شئ. صحیح ده حق و د انسان چې کوم حقونه دي دې ته هم تاسو رایټ ویلی شئ. او دا رایټ چې کومه دی همدې ته تاسو دغه هم ویلی شئ، یعنې د انسان چې کوم هی طرف وي دې ته هم تاسو رایټ ویلی شئ. او دا بل WRITE چې کوم دی دا موږ څه ته وي؟ لیکلو ته وي.
یعنی موږ چې کوم لیکل کوو یا تاسو ته ما په دې کلاس کې دا کوم لیکل کړي دي دې ته هم تاسو رایټ ویلی شي. یعنی یو رایټ صحیح ته وي او بل رایټ چې کومه دی لیکلو ته وي، نو دا کې به تاسو مسله نه وي. سن څه ته وي؟ دا وي نور ته. یعنی دا کم نور چې راهیږي د ورځې راهیږي ماښام کې ډوبیږي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ دې ته تاسو ویلی شئ سن. او بل سن موږ څه ته ویلی شو؟ بل سن چې کومه دی موږ زوی ته وایو. یعنی دا موږ کوم څه ته ویلی شو؟ دا اوس مثال خبره کو ستاسو کوم واړه بچي، ستاسو کوم واړه ماشومان نو تاسو دې ته هم سن ویلی شئ. یعنی یو سن چې کومه دی نور ته وایي، بل سن چې کومه دی موږ څه ته وایي؟ دا موږ زوی ته وایي. نو سمپل خبره ده، تاسو دا زده کړئ او دا ډیر زیات مهم دي. ځکه زه په تاسو باندې زور راوړم چې کلاس تر پایه پورې ګورئ چې تاسو څه زده کړئ، چې تاسو په چینل کې صرف ګرځئ راګرځئ، پردو چینلو پسې ګرځئ نه. نو انشاءالله په دې چینل به موږ تاسو ته هر قسمه انګلیسي زده کوو. تاسو صرف کلاس تر پایه پورې ګورئ او تاسو ته به هېڅ قسمه مسله نه وي. او تاسو ته ما مخکې هم ویلي خو چېرته تاسو ته په انګلیسۍ کې څه قسمه مسله وي نو تاسو موږ ته خامخا کمنټ کولی شئ او د کمنټ په ذریعه به موږ تاسو ته ریپلای خامخا درکوو او تاسو به موږ په هر ټاپک باندې پوهیو. اوس ملګرو وخت نه خرابو، راځئ مخکې کلاس بوزو او کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ. سټیل څه ته وي؟ پټولو ته وي. یعنی ته چې یو کس نه غلا وکړې که نه دې ته څه ویلی شي؟ سټیل. یعنی هی سټیل مای فین، نو تاسو څه ویلی شئ؟ هی سټول به وایي که نه، ځکه چې سکنډ فارم به استعمالوئ. نو خو سټیل څه ته وي؟ دا موږ پټولو ته وي. یعنی د یو کس نه یو څیز پټول، دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو سټیل. او بل سټیل څه ته وي؟ بل سټیل چې کومه دی دا سټیلو ته وي. یعنی تاسو به ډېر څیزونه لیدلي داسې چې کوم څیز د سټیلو نه جوړي. یعنی سټیل چې کومه دی دا موږ سره څه دي؟ دا موږ سره یو اوسپنه ده، دې نه چې کوم څیز جوړ شي هغه ډېر زیات مضبوط دي. هلکه وي زما سټیل باډي ده، موږ وایي که نه په پښتو کې به تاسو دا اورېدلي خامخا چې زما سټیل باډي ده. اکسپټ څه ته وي؟ قبلولو ته. اوس هم په دې په اسانه طریقې سره پوه کوم چې اکسپټ څه ته وي. اوس تاسو په فیسبوک باندې فیسبوک اکاونټ تاسو جوړ کړی دی او تا ته څوک فرینډ ریکویسټ راولېږي، یعنی تا ته به هلته ورکړي چې اکسپټ. یعنی آیا وي ته دا کس قبلوي ځان سره چې دا ته ځان سره په فیسبوک باندې ملګری کړي. خو که ته هغه وایې چې دا کس زه ځان سره فرینډ کوم، نو ته به څه وکړې؟ ته به په هغه اکسپټ باندې کلیک وکړي. نو اکسپټ څه ته وي؟ اکسپټ چې کومه دی دا موږ قبلولو ته وي. یعنی یو کس ته ومنې چې بلکل دا زه ځان سره ملګری کوم، نو دې ته موږ ویلی شو اکسپټ. بل اکسپټ چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ سیوا. یعنی زه تاسو له آسان مثال در کوم، دا اکسپټ چې کومه دی د دې سپیلنګ د دې بل نه بدل دی، خو دا دې ته وي. اوس مثال خبره ته چېرته یو ځای ته ځې او ته وایې چې تاسو ټول راشئ، خو یو کس پکې یاد دی چې د ده نه علاوه یا د ده نه سیوا، نو تاسو ورته ویلی شئ چې اکسپټ. یعنی تاسو وایئ چې هلکه دا دې م راشي، دا دې م راشي، دا دې م راشي او خو دغه یو دې نه راځي. نو دغه یو د مطلب سیوا دپاره موږ څه استعمالو په انګلیش کې؟ اکسپټ. میلو څه ته وایي؟ موږ میلو ته وایي. یعنی میلو چې کومه دی دا موږ سره یو ځناور دی چې دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بیر. موږ په پښتو کې وایو لکه څه میلو وي. میلو چې کومه دی دا ډېر بد ځناور وي، خو بهرحال تاسو صرف دا زده کړئ چې بیر څه ته وایي، دا موږ میلو ته وایي. بل بیر چې کوم موږ سره اثر دی دا موږ څه ته وایي؟ خپو بله. یعنی کله چې د انسان چپړې نه وي، بوټان یې نه وي، څپلۍ یې نه وي او هغه داسې ګرځي، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ بیر. یعنی د دې دواړو سپیلنګونه چې بدل یو میلو ته وي او بل بیر چې کومه دی دا موږ خپو ته وایي. خپو بله ته وایي یعنی هغه کس چې د چا چپړې نه وي. نو دغه قسمه ورډز ته موږ څه ویل شو؟ دې ته موږ پیر آف ورډز هم ویل شو، دې ته موږ هوموفون هم ویل شو. هوموفون ورته ځکه ویل شو چې د دې پروننسیشن یو رنګ دی او مینینګ سپیلنګ یې بدل دی. ایج څه ته وایي؟ دا موږ وایي عمر ته. یعنی د انسان چې څومره عمر وي نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ دې ته تاسو ویلی شئ ایج. اوس مثال خبره زما عمر دی 20 کاله، ستا عمر دی 10 کاله، 15 کاله، 13 کاله، د چا چې څومره عمر وي نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ ایج. یعنی تاسو به دا کتلي وي چې مطلب واټ از یور ایج، ستا عمر څومره دی، هاو اولډ آر یو. نو بهرحال ایج چې کومه دی دا څه ته وي؟ د انسان چې څومره عمر وي هغې ته موږ ویلی شو ایج. بل ایج څه ته وي؟ دا وي غاړې ته. اوس د مثال خبره د یو څیز غاړه چې کمي که نه نو دې ته موږ ایج ویلی شو. تاسو به که چېرته تاسو کرکټ میچونه ګورئ نو هغه کمنټیټر وي ایج
ایج څه ته وي؟ کله چې هغه بیټسمین شاټ وهي که نه او د بیټ په هغه ګوټ باندې چې شاټ ولګي د بیټ هغه سایډ طرف ته نه وي، غاړه په هغه ځای چې کله بال ولګي که نه او صحیح شاټ ونه لګي نو دې ته هم تاسو ایج ویلی شئ. نو تاسو ته به انشاءالله زه په اسانه طریقې سره اگزامپلو سره زده کوم، خو تاسو کلاس خامخا تر پایه پورې وګورئ. الټر څه ته وي؟ بدلول. یعنی کله چې موږ یو څیز بدل کو، ته وایې چې هلکه دا څیز ما نه دی خوښ، دا څیز زه بدلوم، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ الټر. یعنی هر هغه څیز چې تاسو یې بدلوئ، یعنی الټر موږ څه ته وي؟ دا سمپل تاسو زده کړئ چې دا موږ بدلولو ته وي. بل الټر چې کومه دی دې کې ما نه دا سپیلنګ غلط شوی دی، دا ALTAR دی که نه الټر. نو دا څه ته وي؟ دا موږ د قربانۍ ځای ته وي، یعنی هغه ځای چې په کوم ځای کې موږ قرباني کوو. په غټ اختر کې به تاسو کتلي که نه خل چې کومه دی یو سپیسیفیک ځای، یو خاص ځای چې هغه هلته قرباني کوي، هلته خپل څاروي حلالوي، نو دغه ځای ته موږ کوم د قربانۍ ځای چې دې ته موږ په انګلیش کې سمپل څه ویل شو؟ الټر. ایل څه ته وي؟ دا موږ بیمار ته وي. یعنی که تا نه څوک تپوس وکړي ایل یعنی دا څه ته وي؟ دا موږ بیمار ته وي. یعنی کله چې انسان ناجوړ شي یو علم ورته ویلی شي ILL دا هم ورته ویلی شي بیمار ته، او دا هم ورته ویلی شي AIL یعنی دا هم بیمار ته وي. یعنی کله چې یو کس ناجوړه شي، کو هغه ته هر قسمه بیماری، خو چې کله هغه ناجوړه کو هغه خپه خوږي، معدې مسله ورته سر باندې درد دي، څه مسله هم ورته خو چې هغه بیماری نو تاسو ورته ایل ویلی شئ. بل ایل چې کوم موږ سره اثر دی دا څه ته وي؟ دا وي شرابو ته. یعنی شراب چې کومه دی دا ډېره ګنده نشه ده، دې ته تاسو ایل ویلی شئ. او شرابو ته تاسو ته ما کو تاسو د لغتونو کلاس ما کتلی، په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې شرابو ته الکوخل هم ویلی شي، واین هم ورته ویلی شي. واین چې کومه دی دا کوم شرابو ته وي؟ دا موږ هغه شرابو ته وي کوم چې د انګور نه جوړي. او دا ایل چې کومه دی دا سمپل دا هم تاسو شرابو ته ویلی شئ. بل چې د شراب چې کومه دي الکوخل ورته وي، نو دغه هم تاسو شرابو ته ویلی شئ. نو څه ته وي؟ دا وي پیژانده. یعنی کله چې ته یو کس پیژنې، اوس مثال خبره ستاسو په کلي کې ستاسو د کلي نه لرې کسان یو تی پیژنې، ته وایې چې هلکه دا کس خو د پلاني زوی دی او دا کس د دې کس خو دا نوم دی که نه، نو تاسو خو به ډېر داسې کسان پیژنئ، نو دې ته تاسو ویلی شئ نو. او بل نو چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ دا موږ وینا. یعنی چې کله ته یو کس ته د یو څیز باره کې انکار وکړي، یعنی چې دا کار زه نه کومه یا داسې نه کومه یا داسې نه کومه، نو دې ته تاسو ویلی شئ نو. یعنی یو کس ته انکار کولی شو. نو دواړه نو چې کومه دی، یو نو چې کومه دی دا څه ته وي؟ دا پیژندلو ته وي، کله چې ته یو کس پیژنې، او بل نو چې کومه دی کله ته یو کس ته انکار کوي. نو ملګرو دا کلاس تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم خامخا شریک کړئ، ځکه چې هغو به د دې کلاس نه پیدا والي او دا ټکي به په اسانه طریقې سره زده کړي. نوز اوس څه ته وي؟ نوز پهله خو نو که نه، نوز څه ته وي؟ پیژانده. یعنی ته چې کله یو کس پیژنې. او بل نوز چې کومه دی دا هم پیژندلو ته وي، خو دا چې کومه دی هغه پیژاندو، دا پیژاندل. نو دا چې کومه دی څه ته وي؟ نو تاسو به سمپل خبره د ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته، هغه ما تاسو ته په هغه بل نو کې ایکسپلین کو. نو چې کومه دی دا موږ څه ته ویل شو؟ نوز پیژاندل. بل نوز چې کومه دی دا موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ د انسان پوزې ته وي. یعنی د انسان چې کم پوزې، تاسو به پوزه لیدلي که نه، د خولې نه بره او د سترګو د دواړو سترګو په منځ کې چې راکم د انسان پوزې، دې ته موږ نوز سمپل طریقې سره ویلو شو. لیسن څه ته ویلی شي؟ لیسن کمولو ته وي. یعنی هغه تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې لیسن تاسو سره اوس یو څیز در سره دی او ته وغواړئ چې د دې نه زه یو څیز کم کړم، یعنی یو بل کس له ته ورکړې، نو دا څیز به تاسو سره کم شي که نه، نو دې ته موږ ویلی شو لیسن. او بل لیسن چې کوم موږ سره اصل دی سبق ته وي. یعنی کم چې ته په کور کې سبق وایي، دې ته موږ لیسن ویلی شو. اوس ملګرو په دې کې ډېر خلک غلطیږي هم. یو بل لیسن هم موږ سره اصل دی LISTEN. لیسن هغه څه ته وي؟ هغه اورېدلو ته وي. یعنی زه تاسو ته خبره وکړم او تاسو یې اورئ، نو دې ته هم ویلی شي لیسن. نو په دې کې ډېر خلک غلطیږي هم. ما ډېر تکړه خلک لیدلی چې په دې کې غلط شوي دي، بیا ورته ما کمنټ کړی چې دا شی چینج کړه، دا ته غلط کړی. او ملګرو که چېرته تاسو ته هم په دې کې څه قسمه مسلې، نو تاسو ته ما مخکې هم ویلي دي چې ما ته صرف په کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ وکړئ. په کمنټ سیکشن کې به زه تاسو ته ریپلای در کوم، په اسانه طریقې سره به هم پوهوم.
خو که بیا هم چېرته تاسو ته مسئله او تاسو وایي چې موږ نه پیږو نو بیا به انشاءالله زه تاسو ته د وټساپ نمبر هم درکولی شم په وټساپ به هم پیوم او زه به تاسو ته په هغه ټاپک باندې بله ویډیو هم جوړوم او تاسو سبق زده کوئ. مین څه ته وي؟ دا اخم ته وي. مونږ یا لکه دا ډېر اخم سیز دی، یعنی تاسو ته بیا زه مثال در کوم که تاسو چېرته کرکټ ګورئ او په هغې کې یو داسې تکړه کس وي که نه ویه لکه د ده ویکټ مین ویکټ ده ډېره اخمه ویکټه ده، ډېره مهمه ویکټ ده، نو دې ته موږ څه ویل شو؟ مین. یا موږ چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره دا سیز ډېر مین دی، یعنی ډېر مهم دی، ډېر اخم دی، نو دې ته موږ ویل شو مین. بل مین چې کومه دی دا خو به تاسو پیژنئ، که نه یې پیژنئ نو دا خو به تاسو بیا انګلیش ډېر زیات کمزوری. خو بهرحال زه تاسو ډیموټیویټ کوم نه. دا یو مین چې کومه دی اخم ته وي، مهم ته وي. بل مین چې کومه دی دا موږ سړي ته وي یعنی سړی چې کوم وي هغه ته موږ ویل شو مین. میټ څه ته وي؟ میټ چې کومه دی دا موږ غوښې ته وي، یعنی تاسو چې کومه غوښه خورئ خو هغه د چیلي غوښه دا بیا تاسو ته ما یو کلاس کې ایکسپلین کړی هم چې د چیلي غوښې ته څه وي، خو اوس هغه ځکه موږ نه ایکسپلین کوو، که موږ اوس تاسو ته هغه په دې کلاس کې ایکسپلین کړو نو ټاپک به هم رانه ګډوډېږي او بیا به موږ نه ټاپک اوږدېږي. خو زه کوشش کوم چې دا کورس زه تاسو ته په کم وخت کې ایکسپلین کړم، نو تاسو صرف دا زده کړئ چې میټ څه ته وي، دا وي غوښې ته، او بل میټ څه ته وي؟ ملاوېدلو ته. دا بل میټ ملاوېدل څنګه؟ اوس مثال خبره ته یو کس دی او هغه ته وایي چې هلکه دلته راشه او دواړه به میلاو شو، ګپ شپ به ولګو، نو دغه میلاوېدلو ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ میټ ورته ویلی شي. ملګرو څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویل چې تاسو د خپل کور ماشومان چې تاسو کوم دي که هغو ته تاسو موبایل نه الاوډ کوئ نو خیر دی تاسو هغو ته داسې کار وکړئ چې دا زه چې کوم کلاس تاسو دپاره اپلوډ کوم تاسو هغو ځان سره کښېنوئ او هغو نه دا کلاس چې کوم دی دا تاسو په هغو باندې مه ګورئ او په خپل یې مه ګورئ، ځکه چې ډېر مهم کلاس دی، ما پې ډېر زیات محنت کړی دی، نو انشاءالله زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېره فایده اوچته کوئ. اکسس څه ته وي؟ اکسس رسۍ ته وي. اوس مثال خبره یو سیز دی مطلب هغې ته ستا رسۍ نشته، اوس یا مطلب رسۍ دي ورته اوس چېرته یو غټ افسر دی او ته وایې چې هلکه ده سره زه میلاو شمه، ده سره زه خبره وکړمه، ده باندې زه ځان له یو کار وکړمه، یعنې کله چې ستا رسۍ هغه ته هغه سره د ګپ شپ د وټساپ نمبر یې درسئ هغه سره ته میلاوېدلی شي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ اکسس. تاسو دې ته هم ویلی شئ چې هلکه دې سیز سره زما اکسس نشته، هلکه دې ته زما رسۍ شته او که نه، دې سیز ته به زه ورسم او که نه. که ته وایې چې زه هلکه انګلیسي زده کوم نو انګلیسي زده کولو لپاره ستا څه اکسس شته، رسۍ شته، آیا ته انګلیش زده کولی شي؟ نو دا زما چینل چې کومه دی دا ستاسو دپاره د انګلیش دپاره یو اکسس دی، یعنې که تاسو چېرته دا ګورئ تاسو به انګلیش په اسانه طریقې سره زده کوئ. بل اکسس چې کوم موږ سره اثر دا څه ته وي؟ دا وي زیات ده، یعنی که تاسو چېرته اوس وایئ چې هلکه موږ سره دا سیز زیات دی، موږ سره تاسو اوس مثال خبره یو سیز چېرته اخلئ او هغه تاسو سره زیات دي، اوس مثال خبره چې څه خو مي که نه تاسو سره به کور کې داسې څیزونه خو پراته وي که نه چې هغه به تاسو نه زیاتي، یعنې ستاسو به نه وي په کار، یعنې کوم څیز چې د تاسو نه زیاتي هغې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ اکسس، یعنې یو اکسس رسۍ ته وي او بل اکسس چې کومه دی څه ته وي؟ دا وي زیات ده. یو موږ سره اثر دی ایډ څه ته وي؟ یو څیز جمع کولو ته وي، یعنی که چېرته تاسو چېرته په سکول کې سبق وای او تاسو په میتھس کې به دا کوېسچن خامخا راځي، یعنی چې دا سیز ایډ کا، یعنی دا سیز راجمع کا، طالب یې درکړي. او بل ایډ چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ دا موږ مرستې ته وي، یعنی کله چې موږ یو کس سره مرسته وکړو دې ته هم ایډ ویلی شي. ایډیشن څه ته وي؟ دا جمع کولو ته وي. هغه ایډ چې کومه دی هغه زه تاسو ته اوس په دې ځای کې ایکسپلین کوم، او دا ایډ چې کومه دی دا اصل کې ایډیشن دی، یعنی تاسو ته ما چې کوم اگزامپل درکو اوس مثال خبره ته په میتھس پیپر کې ناست دی او په هغې کې تا ته ایډیشن راشي جمع کول، یعنی تا ته یې ورکړي چې 10 15 14 او دا ټول راجمع که د دې نه کومه انسه راځي، نو دې ته تاسو څه ویلی شي؟ دې ته تاسو ویلی شي ایډیشن، یعنی ایډیشن تاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا څه ته وي؟ دا وي جمع کولو ته وي. اوس مثال خبره په کرکټ خو به تاسو ګورئ، ما ته پته ده زموږ پښتانه ماشاءالله کرکټ ډېر ګوري او ډېر خوښ هم دی، نو
اوس مثال خبره ستاسو یو کرکټ ټیم دی په هغې کې یو نوی کلاړي راواچي نوی کلاړي او ډېر ښه ایډیشن یې که نه مونږ یې لکه دا ایډیشن یې پکې وکړو نو دغه ایډیشن څه ته وي دا کس یې پکې راجمع کړو دا کس یې په سکواډ کې واخیستو دا کس یې په ټیم کې واخیستو نو دې ته هم تاسو ویلی شئ ایډیشن. بل ایډیشن څه دی؟ بل ایډیشن چې کومه دی دا موږ شمارې ته وایي یعنې تاسو اوس یو څیز شمارئ تاسو وایي چې هلکه موږ سره په دې کمره کې 10 کورسۍ دي 3 راسلیټونه دي 2 راسه بیډونه دي او څه خو هم درسئ نو دغه ایډیشن چې تاسو کوم وکئ کومه شماره تاسو وکئ نو دې ته هم تاسو ویلی شئ ایډیشن. یو ایډیشن وایي شمارې ته بل ایډیشن وایي جمع کولو ته. بیټ څه ته وایي؟ چقندر ته. یعنې چقندر چې کومه دی دا موږ سره یو آی تھنک دا موږ سره یو غیا د ځناورو دپاره آی تھنک دغه رنګې او دې ته موږ ویلی شو بیټ. او بل بیټ چې کومه دی دا یو کس وهلو ته وایي. بری څه ته وایي؟ دا وایي دفن کولو ته. کو چېرته تاسو ته اسلامیک وکیبلري کې هم ما دا زده کړی نو اسلامیک وکیبلري چې کومه وه په هغې کې چې ما تاسو ته کوم کلاس اپلوډ کړی و هغې کې ما تاسو ته دا زده کړي چې بري څه ته وایي؟ دا موږ دفن کولو ته وایي. یعنې کله چې یو انسان مړ شي او هغه موږ د مرګ نه بعد دفن کوو نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو بري. بل بري چې کومه دی دا موږ سره یو فروټ دی یعنې دې ته موږ ویلی شو بري. دا موږ سره کوم فروټ دی؟ دا تاسو کو چېرته په افغانستان کې یاستئ نو په افغانستان کې دا میوه ډېره زیاته کیږي او تاسو ته به په پښتو کې هم درځي تاسو به دا خوړلي هم دا موږ سره یو فروټ دی د میوې نوم دی. او کو چېرته تاسو ما د افغانستان نه ګورئ پاکستان نه هم ګورئ کوم ځای نه هم تاسو ما ګورئ او تاسو له دا دې نوم په پښتو کې درځي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ انشاءالله زه به تاسو له کمنټ هم لوکم زه به تاسو ته ریپلای هم درکړم. تھینکس. بای څه ته وایي؟ اخیستلو ته. یعنې ته اوس دکان ته لاړ شې او دکان کې ته کومه سودا واخلې نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ؟ بای. او بل بای چې کومه دی دا موږ سره د کرکټ یو اصول دی یعنې دا موږ سره د کرکټ یو داسې اصول دی چې کله بیټ سه بال ونه لګي او بیټسمین رنز وکړي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ بای. سیلینګ د چت لاندې ایسه یعنې سیلینګ موږ څه ته وایي؟ سیلینګ موږ دې ته وایي چې اوس مثال خبره تاسو په کمره کې ناست یاستئ تاسو په برنډه کې ناست یئ او تاسو په برنډه کې یا په کمره کې یو چت لګېدلی که نه او د هغې چې کومه لاندې حصه اخیسته ښایسته یې جوړه کړي نو دې ته تاسو څه ویلی شئ؟ دې ته تاسو ویلی شئ سیلینګ. یعنې د چت لاندې حصه موږ یې لکه ډېر ښایسته سیلینګ یې کړی نو دغه سیلینګ څه ته وایي؟ دغه سیلینګ همدغه سیلینګ ته وایي چې کومه د چت لاندې حصه وي. بل سیلینګ موږ سره اثر دی دا وایي بندول ته. موږ یې لکه دا دکان یې سیل کو دا باډر یې سیل کو نو دغه سیلینګ څه ته وایي؟ دا وایي بندول او دې ته موږ په انګلیش کې سیل هم ویلی شو. یعنې یو سیلینګ چې کومه دی دا موږ د چت لاندې حصې ته وایي او بل سیلینګ چې کومه دی دا موږ یو څیز بندولو ته وایي. رایټ تاسو ته ما مخکې ویلي که نه رایټ څه ته وایي؟ رایټ چې کومه دی دا موږ رسم ته وایي. یعنې تاسو ته ما د کلاس مخکې هم ویلو چې دا ټکی را روان دی او که چېرته تاسو دا کلاس وسه پورې ګورئ نو انشاءالله تاسو نه به دا ټکی نه مس کېږي او دا به زه تاسو ته زده کوم. نو ځکه خو زه تاسو ته ویم هم چې تاسو کلاس تر پایه پورې خامخا ګورئ نو بیا به تاسو ته څه مسله نه وي تاسو به ډېر مهم ټکي زده کوئ. ځکه که تاسو لږ لږ کلاسونه ګورئ انګلیسۍ له ټایم نه ورکوئ زده کولو له نو بیا خو نه کېږي. ځکه خو موږ ستاسو لپاره محنت هم ډېر کوو خو بهرحال موږ راوړو. رایټ څه ته وایي؟ رسم. زموږ پښتنو کې چې کوم رسمونه رواجونه دي نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ رایټ ویلی شو. او بل رایټ چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې رایټ صحیح ته هم وایي. رایټ چې کوم د انسانانو حقونه دي دې ته هم تاسو رایټ ویلی شئ. او بل رایټ چې کومه دی د انسان چې کوم هی طرف وي یو خو لیفټ که نه لیفټ چې کومه دی دا موږ ګچ لاس طرف ته وایي او رایټ چې کومه دی دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ چې د انسان کوم هی لاس طرف وي هغې ته هم رایټ وایي. سایډ څه ته وایي؟ حواله ورکول. یعنی اوس موږ وایي که نه چې هلکه موږ ته یو مسله راغله موږ وایي چې هلکه دا په قرآن کې الله تعالی دغه رنګې یو خبره فرمایلې ده یعنې موږ حواله ورکړو موږ د قرآن حواله ورکړو چې هلکه دا ګانې اورېدل چې کومه دی دا یو ښه کار نه دی. که بیا موږ ته یو کس وایي چې څنګه ښه کار نه دی موږ له د قرآن آیات ووایي یعنې چې دا قرآن آیات ورته ووایي چې مطلب دا قرآن کې خدای پاک دا آیات را نازل کړی دی د غانو په باره کې او د قرآن حواله موږ ورکړو یعنې چې قرآن موږ ته دا ویلي چې غانې تاسو ما اورئ نو دا تاسو چې کومه دا حواله ورکړئ دې ته سمپل ویلی شو سایټ.
بل سایډ چې کوم موږ سره اثر دی دا څه ته وایي دا موږ ځای ته وایي یعنې موږ ویل که په دې ځای کې کښېنه یا تا ته څوک وایي چې هلکه دې ځای کې ودرېږه دلته کښېنه دغه ځای کې کښېنه یا دغه ځای کې ما ته لږ صبر وکړه نو دغه ځای ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ سایټ ویلی شو کونسل کونسل څه ته وایي کونسل چې کومه دی دا وایي مجلس ته یعنې ستاسو په کلي کې زموږ پښتانه خو ماشاءالله په هر کلي کې که ته وګورې نو زموږ د کلي چې کوم مشران کشران او سپین ږیري څومره خلک هم چې هغه یو ځای ته راغونډېږي او ګپ شپ لګوي یعنې د ګپ شپ دپاره چې کوم مجلس یا مطلب داسې حجره وي نو دې ته تاسو څه ویلی شئ په انګلیش کې دې ته تاسو کونسل ویلی شئ کونسل چې کومه دی موږ ورته په پښتو کې مجلس هم ویلی شو او تاسو ورته حجره هم ویلی شئ په پښتو کې بل کونسل موږ څه دی دا مشوره ورکول ولی مثال خبره اوس یو ستا یو ورور دی یا ته د چا نه مشوره لې ته د چا نه مشوره لې چې هلکه زه سعودي ته ځم نو سعودي ته زه په کومه ویزه لاړ شم یعنې تاله چې هغه کومه مشوره درکړي کومه خبره درته وکړي چې هلکه ته داسې داسې کار وکړه نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کونسل یعنې دا یو کونسل چې کومه دی دا موږ مجلس ته وایو حجرې ته وایي او بل کونسل چې کومه دی دا موږ څه ته ویلی شو مشوره ورکولو ته اډوایس چې کومه دی دا نصیحت ته وایي یعنې موږ چې کوم نصیحت ته بس انګلیش کې سمپل څه ویلی شي اډوایس بل اډوایس چې کومه دی دا موږ نصیحت کولو ته ویلی شو یعنې د دواړو ګوره تاسو سپیلینګ وګورئ د دواړو چې کوم سپیلینګ دی دا موږ سره بدل دی یعنې اډوایس چې کومه دی تاسو نه څوک تپوس وکړي دا څه ته وایي دا نصیحت ته وایي یعنې نصیحت ته په انګلیش کې ویلی شي اډوایس او کله یو کس ته نصیحت چې کې بیا هغې ته انګلیش کې څه وایي زه تاسو ته نصیحت وکړم چې تاسو خلکو سره زیاتی مه کوئ نو دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي اډوایس ADVISE اډوایس یعنې تاسو ما نصیحت وکړو خو چې را کوم نصیحت دی دې ته څه ویلی شي دې ته موږ ADVICE ویلی شو یعنې اډوایس یعنې یو کس ته نصیحت کولو ته موږ دا سیکنډ نمبر وي او فسټ چې کومه دی موږ اډوایس دا موږ څه ته ویلی شو دا موږ اډوایس دې ته موږ نصیحت وایي یعنې دواړه چې کومه دی سپیلینګ هم بدل دی او مینینګ هم بدل دی خو د دې چې کوم پرننسیشن دی دا یو رنګ دی دغه رنګې قسمه ورډ ته به موږ څه ویلی شو دې ته به موږ ویلی شو فون ورډ هم ورته ویلی شو دې ته موږ پیر اف ورډس هم ویلی شو اوس تاسو دا دوه نور ټکي وګورئ دا خو هم دغه رنګې دي د برنو په رنګې دا ما تاسو لپاره ذکر وړي چې کو چېرته تاسو سره څوک په انګلیش کې مقابله کوي یا تاسو نه انګلیش کې څوک تکړی نو تاسو هم ځان تکړه کولی شئ خو تاسو صرف کلاسونه تر پایه پورې ګورئ افیکټ څه ته وایي دا موږ څه ته وایي اثر کول یعنې ته اوس مثال خبره چرس وست او چرس چې په تا باندې کم اثر وږي نو دې ته موږ څه ویل شو افیکټ او نو دغه اثر کولو ته په انګلیش کې موږ ویل شو افیکټ او بل افیکټ چې کوم دی دا موږ څه ته ویل شو اثر یعنی اثر اوس مثال خبره اثر خو تا باندې هر څیز کوي که نه نو دغه افیکټ چې کومه دی دا موږ یو اثر ته وایي او بل اثر کولو ته وایي ته چې کله سیګرټ وڅکې نو دې ته هم څه ویل شي دې ته موږ افیکټ خامخا په انګلیش کې ویلی شو ملګرو دا و زموږ نننی کورس چې په دې کورس کې موږ ستاسو دپاره ډېر مهم ټکي راوړي او زموږ د دې مهم ټکو راوړلو مقصد او مطلب همدا دی چې تاسو یو ښه انګلیسي زده کوئ او څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي یعنې چې موږ دا کوشش کوو چې ستاسو دپاره اوس هغه کورس راوړو یعنې پیر اف ورډ دپاره که تاسو دا یو کلاس وکړو دا هم پوره دی یعنې چونکې پیر اف ورډس خو ډېر زیات دي خو که بیا هم تاسو د یو کلاس هم کتلی نو انشاءالله د پیر اف ورډ چې ستاسو کومه مسله ده دا به مکمل طریقې سره کور شي او ملګرو زه تاسو ته درې ریکویسټ کوم چې یو تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ ځکه که تاسو چېرته کلاس تر پایه پورې ګورئ نو ستاسو چې د انګلیسۍ سره تړلې کمې مسلې هغه به په اسانه طریقې سره حل شي او بیا ما تاسو له دا چایس هم درکړی چې تاسو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو انشاءالله موږ به تاسو له ریپلای درکو او که په ریپلای سره هم نه کېده بیا به پې موږ تاسو ته ویډیو جوړوو یعنې ایون زه به تاسو د خپل واتساپ نمبر هم پکې درکم او تاسو ما سره رابطه کولی شئ او تاسو ته به زه څیز په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم خو تاسو صرف دغه زه چې ته کومې خبرې کوم په دې باندې هم عمل کوئ ځکه چې انګلیسي زده کول اسان کار دی خو دې له به لږ ټایم ورکړې لږ وخت به ورکړې نو انشاءالله انګلیسي به بیا ستاسو په اسانه طریقې سره زده کېږي او انګلیسي اهمیت ځکه هم دومره ډېر دی کو ته د دنیا کم ګوټ ته هم لاړ شي او تا له انګلیسي نه درځي نو بیا به ته هسې ګرځې نو بهر حال کو چېرته تاسو له انګلیسي درځي
نو تاسو به په ژوند کې هم کامیاب یاست، ځکه انګلیسي زموږ د وخت ضرورت دی او موږ او تاسو له دا زده کول پکار دي. او ان شاء الله دا به زه تاسو ته په دې چینل باندې په اسانه طریقې سره زده کوم. کلاس تر پایه پورې ګورئ او کوم مسله درته نو کمنټ سیکشن تاسو ته آرډر دی، مطلب ریکوست دی چې تاسو کمنټ سیکشن وکړئ، موږ به تاسو له ریپلای درکړي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکړئ. ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. خپل ځان ډیر ډیر خیال ساتئ او ما په خپل دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.